دا حضرت سهل بن سعد نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې که چېرته د الله تعالی په نیز باندې د دنیا قدر او قیمت د ماش یا د مچ د وزر په برابر وی نو یو کافر منکر ته به یو غړپ اوبه نه وي ورکړی. د دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې د الله جل شانه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه منونکو کافرانو او منکرینو ته چې کوم دنیا کې کوم څیزونه ورکولی شي نو کوم شی دنیا هغوی کافرانو ته ورکولی شي او اوس خوري لګیا دي، ورسره ډېر دنیادار دي. د دې وجه وی دا ده چې د الله په نیز باندې د دنیا څه قدر و قیمت نشته، هغه ډېر حقیر او بې قیمته څیز دی. که چېرته د دنیا قیمت د قدر و قیمت د الله تعالی په نیز باندې قیمت وی نو د باغیانو ته به یو غړپ اوبه هم نه وی ورکړی. نو دې وجې نه آخرت کې به الله جل شانه چې د الله په نیز باندې د آخرت قیمت شته، نو هلته به د الله جل شانه خپل دشمنانو ته هغه یو غړپ اوبه هم نه ورکوي، یوه قطره اوبه هم نه ورکوي. نو دې وجې نه په دنیا کې چې کافرانو سره کوم دنیا دی او پیسې دی وغیره، دا د دې وجه نه چې الله جل شانه په نیز باندې دنیا څه حقیقت نه لري، څه قدر قیمت نه لري. د الله په نیز باندې دنیا هیڅ د ماش د وزر په اندازه قیمت هم نشته، د مچ د قیمت په د وزر په اندازې هم قیمت نشته. نو ځکه الله جل شانه دنیا کې کافرانو ته مال دولت ورکړی دی. که چېرته د الله په نیز باندې د دنیا حقیقت وی یا قیمت وی، نو کافران د په دنیا کې دغه نعمتونه نه ورکولې. دې وجې نه خو په آخرت کې الله جل شانه کافرانو ته به یو غړپ اوبه خو لا پرېږدي، یو قطره اوبه نه ورکوي هلته. نو محترم مسلمانانو ورونو، خیال کوئ چې په دنیا باندې دوکه نه شئ. د الله جل شانه په نیز باندې د دنیا هیڅ حقیقت نشته، دنیا ذلیله شی دی. د آخرت په مقابله کې دنیا هیڅ ده. صحیح ده، دنیا کې موږ او تاسو اوسېږو، د خپل نان نفقې دپاره به کاروبار وغیره کوي، حلالې پیسې به ګټي، خیرات صدقې به وکړي، ښه خبره ده. نور به داسې نه کوي چې دنیا مقصود وګرځوي. ستا مقصود به آخرت وي. که دنیا ګټي هم د آخرت لپاره به ګټي، چې د الله په لار کې خرج کړي، د الله په لار کې ولګي، غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي، مدرسو سره مرسته وکړي، نو نیکو کارونو کې ولګوي، جماعتونه په لارې پې جوړې کړي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، په دنیا باندې دوکه نه شئ. اصل شی چې هغه آخرت دی، دنیا اسباب دي، د دنیا د تېرولو دپاره څه اسباب دي، آخر ختمیږي دنیا. نو په دنیا باندې زړه به نه لئ او خپل مقصود به آخرت ګرځوئ، نه دنیا. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.